یاره بیخي د دې سترګو نه یو دم داسې شی یم که نه چې اړو نظر مې لګي نو لږ نیجو پسې ځم بیخي نیجې الله نیکبخته نو اصله ستا سره ده یارېږي مسلمانه ما خو د تراسې ګپ لګاو دا خو اوس ما ځان ارام کولو دا ته ارام کو او که نه مسلمانه دا کونتره دومره نیجې ناسته ده نو چې ته وپسې دومره نیجې دي مسلمانه نو دا 3 کیلو اوسپنه بیا څه لګردی خو بیا زه د لکۍ نه یې نیسه که نه دې روډ ورته منظرې نه دی هغه مې راونیو هسې ځواني مې کوو همې ځه ځانه مزې کوه مسلمانه د خدای ستا د غیرت ما ته معلوم دی چې آی چې معمولي درز مې د باندې وکړو نو اسره د نه کوم ځای سره ولګېده مسلمانه د خدای یارېږي نه خو دلته د کونتره ناسته وه او مې چې دا وولمه او اخوا به دې شنګله کې مې ملګري دي هغو ځای ته به لاړ شمه نه مړه او که نه ما د ځان سره بوځم شته که نه پرېږده دا شی مړه ستا کار نه دی یاره تا نه شم بوځوې ولې نو ستا څه له بوځمه نو مړه بومې د هغو ته وایي دا مې ښه ملګری دی وایي په سکول کې استاد دی وایي لږ زما به هم پوزیشن جوړ شي په دې شانګله کې نو بو به دې ځم دسې وکړم او که نه دا کوټ په دې راله راکړي مسلمانه ته خدای چې لږ په ټشن بشن کې ښکارېږم دا مه کړ ته مسلمانه ځان دې پې ووجه ښکار ستا کار نه دی نه نه ښکار ته دوا کوه سړی دا خو داسې کونتره دې رانه ګډه وډه کړه زه پرې به خیر ډېر خیرن دی مشره دی په خیرو څه کوه خو واغونده زه چې ځو هلته د پوزیشن برابر وم صحیح ده خو ګوره یو خبره ته کوم مشره هسې نه چاته ووایي چې دا کوټ ته ما ورکړلی وایي دا غټ استاد دی وایه او داسې قیصه ده چې وایه لکه زما ملګری دی وایه او دا دغه مغه ورته کوه صحیح ده هلته بس بلخي خبرې به داسې وکړم که نه چې دا چې ټیچر دی په سکول کې او ډېر غټ استاد دی آفرین منم دې بېعزتي رااله کې صحیح ده نه صله ته چې ځو میخین سره ټلیفونونه کول که نه د هغه سره به ملاقات وشي او نور یاران دوستان دې شنګدې ټولو سره به مېلاوېږو خو زما په باره کې ورته ښې ډوډۍ وویل بلکل غم مه کوه صاحب داسې دواګانې کوه خیر اکتر صاحب السلام علیکم ډاکټر صاحب تاسو غټ کارونو کو چکر خراو لګاو هغه میخین صاحب ټلیفون کولو روزانه به کوو نو مې زه به د هغه سره به میلاو شه نور یارانو دوستانو سره به میلاو چې چکر اخر ولګاو دا غټ کار خو نن ما هم به زما مېلمانه ډوډۍ به زما سره خوري صحیح ده بلکل ټیک ته منظور خو دا مېلمه مې ونه پېژندا څوک دی دا خو په امریکا کې غټ استاد دی ډګري پاس کړلی اعلی تعلیم یې کړی پلار نیکه به یې جرګې کولې او ډېر مخکې کس نه دی ډېر مخکې کس دی خو دا واسکټ سره زما دی دا ملګری خو دې لاړ و خفه شو وتښتېد ملګری مې خفه شو ډېر زه مزازه کومئ ماته غلطي زما نه وشوه مه راځه په ما پسې مړه مسلمانه د خدای تا خو زما نه مکمل جامې ویستې خوله دې نه څنګه وخوایده مسلمانه دا ورته خبره ده ته اوس دومره دغه دي په خطایي رانه وشوه ډېره غټه خطایي رانه وشوه بس سړی خطا چې نو سړی زما پوه نه بس خطایي رانه مړه دا به ته اوس هلته بل چاته وایې ورته به بل چاته وایه سر هم نه ویم د واسکټ په څوک وایي نو زه به چې زه تاړو خبر نه یم چې د چا دی راځه د سره زما نه خفه نه چې راپاڅه ګوره که بل څه دې دغه وکړو بیا به سره زه نور نه ځم مسلمان سره به که واوره د بیا رانه وتښته راپاڅه داسې عجیبه سړی چې په معمولي خبره بیا خفه کېږي دا معمولي خبره د مسلمان عزت دی راله تار تار خو د کوټ نوم دی که بیا واغه چې زما دی زه به نه مکمل خبره نه سره د کوټونو نومونه څوک دی دغه څوک کوي ایو اکتر صاحب په خیرونو دوست بخیر برابر خیر دی السلام علیکم اکتر صاحب یاره دا خو د غټ کار وکړو چې ترار یار نو بس دا چکر شو راځو او که ما وایي زه ورته ټلیفون کوم نه ما ته پته چې دو کار کوي سره د کار او بس بس ټلیفون ته حاجت نه مونږ راځو او بلکل او اکتر صاحب دا ورته وایي چې دا ملګری څوک دی دا خو ډېر غټ کس دی په امریکا کې سبق وایي او غټې ډګرانې پاس کړلي غټ تعلیم یافته دی پلار نیکه چې و که نه هغه د جرګو سړي و دا څه وایي دا خو ډېر غټ کس دی لکه او ډېر غټ کس دی خو د دې واسکټ پته یې راته نشته مسلمانه ما خو داسې خبره نه ده کړې چې پرېږده مړه یکټره ما ته خو وچړیه مسلمانه داسې خبره نه که ما خو د دې واسکټ نه یم خبر داسې دې ولې و د واسکټ خبره دې ولې کوله په دې باندې خبر شوې د واسکټ خبره دې ولې کوله مسلمانه ما خو نور څه نه وم خو مې د دې واسکټ نه یم خبر نو په دې باندې مه خفه کېږه که نه ما خو ساتل دي بیا نو داسې دې تله نو
پرېږده مړه زه لاړم نه 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 کېږي نه کېږي پرېږده مړه مشر لکه سره ودرېږه سره ودرېږه په شرمونو دې وشرمولم دا کوټ یا ګوره اوس دواړه ملګرو خفه کېږه مه مسلمانه تا خو زما نه نور مکملې کپړې دې رانه خپل نه کور نو ته ما خو ویستې داسې نه دي ویلي که نه خو مې د کور نه نیم خبره دې باندې مه خفه کېږه واغونده زه به نه سړی چې ورته مې نور وشرمایي نه نه نوم هم نه علم دا به هم نه چې دا کور نه یم خبر دا به هم نه نور راته څه راخوځه چې زه بس لږ ځای دی د میخین ځای ته ځو او ځای قریب شی دی بس دا ډېر دی په دې کور وا دا نن نوم مې واخېست نو بیا راته ووایه که ده راځه بس د میخین صاحب ځای ته راورسېدو ما ځای به کې خیر دکتور صاحب په خیر هی برابر ټیک ټاک هی السلام علیکم هی برابر ټیک ټاک کینه ترا کینه هی هغه میخین دا دی ها الکه ډیر زیات خوشاله شوم تنو په انتهایی زیات ما هیل درته ما بس مخه ته مونږ الکه شابه لکه ورشه لکه ګډه لکه او پر واهله دغه واهله میلمانو له شابه الکه دا مې ونه پیژنو دا څوک دی دا خو بس یو میلمه دی ها او غټه کارخانې کاروبار دی په انګلند کې او په لندن کې بس ځان سره مې راوست دلته دا ډیر زبردست کار وکړ دا خو ډیر ښه سړی دی بس ښه سړی دی ډېر خو د دې واسکټ پته یې راته نشي دی بیا به نه اورېږي